اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. موږ تر دې له مخه هم پر 1984 د جارج ارویل کوم ناول چې دی پر دې باندې خبره کړې وه، او نن د دې سمري اخو د دې بوکس د دې ناول د دې کتاب ریویو اخو. دا کتاب په اصل کې دا د جارج واول چې دی د انیمل فارم هم لیکلی دی، او په 1950 کې دی راولاړ سو یا دغه 1984 ناول یې ولیکي. دا ډیر مشهور زیات ناول دی چې په ده باندې د پر ریاستونو، پر سامراجیانو، پر استعماریانو تنقید کړی دی چې دا څنګه د ریاست د خپلې لارې څخه خلک کنټرولوي، د خلکو ذهن کنټرولوي، میډیا کنټرولوي، نصاب کنټرولوي. دا ټول د کنټرولولو لپاره پر دې باندې تنقید کړی دی. لکه دی وایي په دا ریاست کې چې دی دغه چې دی منسټري اف دغه چې دی رښتیا چې دی هغه دروغ وایي، او د امن لپاره چې دی دا جنګ جوړوي، او بل چې دی د خوشحالۍ لپاره د غمونو ټینشن چې دی مکمل کریټ کوي. یعنی کم نوم چې ریاست د کم شي لپاره ژدلی وي د هغه مخالف کار کوي. لکه مثال که تاسو ګورئ چې دلته یعنی د امن په نامه د ټیرریزم یا د ترهګرۍ د کانټرول کولو تر نامه باندې سامراجي او استعماري ریاستونه چې دي د هغه اپوزیټ کار کوي. ولې چې دا خلکو د غولولو لپاره چې دا کار کوي. نو یو سړی وبرین چې هغه سیاسي، وطني، د کام یو آزاد خیاله فریډم اف سپیچ یعنی پر دې باندې یقین لري، نو هغه له دې خلکو زه ډېر تنګ سي چې یاره ټي وي کنټرول د هر شی کنټرول دی. دوی راولاړېږي پر دې باندې مکمل دا خبره کوي چې یاره دا ظلم دی، دا جبر دی، د دې خلاف بغاوت پکار دی. نو دوی چې دی له خپل ملګري دغه ویسټن چې دی دا له خپل ملګري یو وخت بغاوت وکړي، بیا ډېر خلک دې شته چې په هغه ټولنه کې ډېر ستړي وي دغه وي، نو دوی راولاړ سي چې دا وایي چې دا کوم یو اوبراین چې دی له اوبراین سره وسي د دې خلاف بغاوت وکړي. خو هغه بیا داسې یو سړی اوبراین چې دی هغه غداره وخېځي، او دغه د غدارۍ دغه چې دی مکمل راولاړ سي، دوی چې دی دغه شان چې دی هغه ریپلیس کړي او هغه چې دی وینیسي، نو د دغه مبارزه چې هغه بیرته ناکامه سي او دوی مایوسه سي. بیا دوی دا دغه ورکوي چې دا ریاستي سامراجي ملکونه چې دي دا پر ذهنو هم پایبندي لګوي او دا پر آزادو خیالو هم پایبندي لګوي. نو ځکه دوی مکمل طور پر دغه شیان ډسکس کړي دي چې یعنی ریاستونه چې دي کوم شی چې دوی کوي دا سامراجي او استعماري ریاستونه دا برعکس کوي، او د انسانیت دا کوم هیومن رایټس دي دا مکمل په خپل کنټرول کې ساتي. نو دغه د دې مختصر کہانی ده چې دا پر ریاستونو او د دوی پر ذهنیت او د دوی پر منټالیټي باندې په هغه ټیم باندې ډېره زوروره تجزیه کړې ده. د ریویو دی او دا کتاب که ملګري سټډي کړي دا د ریاستونو په نیچر باندې او دا کامي سیاستونو ته ډېره زیاته ګټه او فایده رسولی شي. ډېره مننه، کور مو ودان.